تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا مبارك مبارك. حي على الصلاة. صدا مبارک. ای څنګه کندهاري غاړې دي کړې کاز وای دي څنګه لنګوټه تړلې ها دا ماشاءالله ورځي ترخی ورځي دي هغه ځوان سپیادي د زرده ډکې دغه سپیادي سراج چشتي ده دا ځوان اوس د ګلاس پورته کوي ماما ته په خیر ورسېده جوړ په خیر بابا خدای دې راوړي چشکې راغلې موږ وسرالو سو سین داسې دی چې الحمدلله موږ دا دې راورسېدلو ډېر په ستړیا باندې دا کسان ټول اول ورله راغلي دي زه دا د پاکري کې راورسېدم واده چې دی زما د اکا د زوی دی او دا یې ورور دی سمدین زوم چې دی زما خواته ناست دی هغه بیا پاتې شي وکړه لږ لا پاتې دی بیا دا بعد نکاح د مولانا د دې بعد بیا ډېره سخته ګرمي وه اوس دا د بلې ټوله رالو انا اوس به انشاءالله نکاح کېږي بیا د هغه بعد روانېږي بسم الله الرحمن الرحيم تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا مبارك مبارك. كان وصلوا وعدنا ودرې دغه د خپل څوک تړي راسي یو لا څوک تړل دراسه ودرې دا وا ودرې دا ګړی یې مور په لاس کله ګوت کې مو په لاس کله ور د ملا تړل کېدو سینه مو وسوله اوس نو نه خبر کوم سین لا پاتې دا مبارک شه خوشاله ژوند دی ته څه کوې اکاجو چه؟ ما خوا دې خوند په اخیستی سین داسې دی چې نکاح وسوله بس اوس ټوله ځي د کورو خواته روانېږو دا ټوله کسان دا دې ولاړ دي ای څنګه کندهاري غاړې دي کړې دا په کونه په څو دې وکړه ده په زر پنځه خالي غاړه ښه په زر روپۍ خالي غاړه نو دا ځوانان ټوله دا دې ولاړ دي روانېږو څوکه څوکه اکا ځوای دې څنګه لنګوټه تړلې دا لاره خرابه کړې څه څنګه شکر دی خپله ډېر په شوق دې تړلې ده دی چې دی زما د اکا زوی دی بس هغه دغه وسوله سلواره مبارک نو ولاګ به اوس ټوله روانېږي څوکه څوکه د کورو خواته اوس به واره داسې وکړو لمانځله روان یو موټر چې دی مولانا راباسي نو لمونځ چې مو وکړي بس بیا به روان شو نور سین که خپل لارې وو هغه به هم بیا در ښکاره کړم حي على الصلاة. الله لمانځه ټیم دی لمونځ چې مو وکړي بیا به نو
مولانا ته مې موټر ورکړي اوس دا دی زه یې کړ ولاړ یم موټر یې د دا اوس نه دی راوستلی دا مولانا کې څنګه یې لالا چی روان یې چی روان یې ولې څوک بې وفا دي موږ منځکي والا ولې بې وفا دي بس خوند نه کوي ښه څه چنګه کړی هیڅ مې نه دی کړی سلام نور چې هر شی نه کوي یا خوا دې سلام ما در واچوي اوس یا هیڅ خلک نه زموږ د کلي والا چې ګیله ده بس څه پکې لالا موږ هم ټکریان خلک یې سر مخ راسه دا یې په خبر چې مولانا به څه وخت راسي او دلې دا د انګورو باغ دی انګور دا دي دا زګیله رسېدلي دي اوس نو ورځ په ورځ انشاءالله پخېږي اشه دا بیا وچ سوي دي دا بیا لمر له وجې وچ سي دا سینم دی درته ناست یم په دا شنو انګورو مې ګزاره ده مولانا ګوره څه وخت راوځي او درته یې سړی بیا ولاړ دی خالي ګیلې کوي وایي ستی منځکي والا دی دی ستی منځکي والا دی تی بیا چیرې دی رسېدلی واست ډېر صفا یاست نه ښه تی صفا خلک یاست او ته وادی کوټې مې خلاصې دي تاسو که کوټې نه وه خلاصه وازویه رقم خو موږ نه یو څنګه څه سمدین بھائی په خیر راورسېدې الحمدلله په خیر راځم ډیزل دی خو نو ډوډۍ څه ټیم چالو کړه بټوډي روانه ده ان شاء الله شکر دی بس پروګرام روان دی خدای به برابر کړي اوس دا دی راورسېدلو ډوډۍ انتظامات هم سره شروع کېږي مولانا صاحب ته څنګه چې مولانا صاحب زه ډېر ستړی کلم موټر یې راسه بوتې زه پول ستړی کلم مولانا صاحب خو نو بھائی محترم دی زموږ لپاره عالم دی ماشاءالله قرآن دی بیا مفتی صاحب دی ډېر سینیر دی الحمدلله دیګونه هم دا دي اوس پر پراته دي یاره د په کیمره کې شی معلومیږي که نه معلومیږي زه خو وینم دیګونه پخ سوي دي نو اوس خلک هم راغلي دي دا دي غلی ورور څوک بروشونه پر څوک په بیاست راغلی څوک په ست راځي دا ورور واده دی نو بیاست والای کی راځي خو درځي ونه دا میان روړ ته د غزبالا په تیر ته ونه او دا یو موټر دا دی را دا ډېر بیاست روان دي دا ډېر نه جایز ده باید چې څوک د چا واده له بیاست نه سی ور سین داسې دي چې ډېر تجي سوله موزاري مولانا نه دی خیال څه په وکم یار خې غټ دی نه کې دفتي ګرمه ویا کراوه دا ماشاءالله دا ماشاءالله ورځي ترخه ورځي دي حافظ صاحب دا د فداکونه کوي او دا نسوته ډوډۍ او لویږي دا ځوان بچی وروا شاباش اسمت ته څه کوي ها و دا بس پس دا غزوان بیا دی د زرده ډکې کومې ورځې ده دا زرده ده په زر چیش کې ګډ دی په دې زرده ورځ د کشمش په ګډ دي بادام په ګډ دي جاوز په ګډ دي پسته په ګډه ده ماشاءالله دا بیخي ډېر شان او دغه بیا دی دال دی خانه دغه دال دی او دا دال باندې ماش دال ماش او دغه بیا دی سراج چشتي ده دا څه دی د سر روشت دی صحیح او دین محمد ته څه کې خدمت کې لګیام او خدمت لګیام خلک وو ته څه کې ته بیا پت نه سوړې شابه دا ځوانان دا په خدمت لګیا دي دا بیا غټ ځوان دی دا ډېر کښنه وي یو دم غټ شوی ولې یو دم غټ شوی د ده دې اړولې ده دی بل دا ملک لګیا اوس دا دی ډوډۍ راورسېدله موږ به ډوډۍ وخورو لا دا ستا ملګری نشته ستا خدای راولي الله دې راولي پات کې وګا رالی مولانا کښېن مولانا دا دی رالی اوس به موږ خپله ډوډۍ وخورو السلام علیکم سین داسې دی صدام نن د واده ډوډۍ کړې راوه د واده او ټوله د کورنۍ ځوانان راغلي دي نو دا دی دا ځوانان دي ګرده ناست دي دا خو ته خورې دا خورې tu څورته وای زه ولاسم که ته ځایږي یا ځایږي
دا اسلام بیا راکه او ستا دا کوه من شک ما خپله ډوډۍ وخوړله الحمدلله ډېر ښه خوند یې وکړ الله امین الله دې خیرات قبول کړي دا ځوان اوس دا د ګیلاس پورته کوي اوبه کې شته دا پورته واه 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 ولاړ شه ولاړ سب پکې ظالم اوس دا د فروټ هم راورسېدی مولانا صاحب هم دا د راغلی مولانا صاحب ډېر ستړی و زبردستي مې راوبولي ما هلته راسه نو دا دې لګیا وي دا خوره زمان کې پیچلې ګرځوم لوړ لیدو سهار دی وریږي ګلاب باندې راځينا سهار دی او کاغذ لیکلې ځنی واخلې سهار دی ګلوړ لیدو سهار دی وسنی زمانه یار دی ټاک بوینا سهار دی لوړلې لو سهار دی باربري ګلاب باندې راځينا سهار دی او زما سره یې سره یار د سهار دی لوړلې لو سهار دی هر خبره تر کارتوس وتر وینا سهار دی لوړلې لو سهار دی وریږي ګلاب باندې راځينا سهار دی لوړلې لو سهار دی انوار وریږي ګلاب باندې راځينا سهار دی ولوړې لیلو سهار دی انوار ورېږي ګلان باندې راځينا سهار دی شودران ته کې سر په شودرانانو خوند کوي نا سهار دی ولوړې لیلو سهار دی انوار ورېږي ګلان باندې راځينا سهار دی وګراني لیلو سهار دی ماتې کرتلې زبکل سهار دی وګراني لیلو سهار دی انوار ورېږي ګلاب باندې راځينا سهار دی یا کښېنه ورته یو کښېنه مستې یا ولدې کښېنه ولکه زه سپورت دی وګراني لیلو